جزاک الله احسان الله صاحب. خبرونه به د پښتو اکیډمي د محترم صدر سید خیر محمد عارف صاحب په صدارت کې کیږي. زه خیر محمد عارف صاحب له خواست کوم چې دوی راسي او پر صدارتي چوکۍ باندې کښیني. سید خیر محمد عارف صاحب. چې دی راسي پر سټیج باندې له صدر سره کښیني. سید محمد شفیع آغا. مهرباني صاحب. اول خپله ژبه پس د نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا. د انفارمیشن او ټکنالوژي په دې اوسني دور کې هیڅ یو حکومت، سیاستدان یا دانشور نسی کولی چې د یو قوم د مرضی او خوښۍ په خلاف دی یو ژبه پر بل قوم باندې مسلط کی. دا کار یوازې او یوازې په خپل اولس د هغو ماحول په خاصه توګه د هغو شاوخوا چې کوم معاشي حالات دي هغه کولی سي چې هغه یو ځانګړې ژبه، یو ځانګړې لهجه یا یو ځانګړې لیک دود د خپل ځان دپاره وټاکي. حکمرانان او پوهان که له دانشمندۍ څخه کار واخلي نو کولی سي چې خپل اولس په اعتماد کې واخلي. ژبه په خپل کردار او عمل کې د ګرامر د قواعدو، د کنایو، اشارو، صوت و آهنګ، علاماتو او الفاظو داسې نظام لري چې هغه د یو چا د تصوراتو، نظریاتو، د مدعا او د فکر نمایندګي کوي. ژبه د عوامو د ابلاغ ذریعہ ده، لیکن سیاسي قوتونه دغه ذریعہ د خپلو مقاصدو دپاره استعمالوي. په داسې حال کې چې بیا دا ذریعہ د یو خطرناک هتیار شکل اختیار کی. د لسانیاتو د ماهرینو په قول 300 ژبې له نړۍ څخه نابوده سوي دي، ختمې سوي دي. په زرګونو داسې ژبې دي چې له معدومیت سره مخامخ دي. په دا اوس دور کې چې نړۍ سره را نږدې سوې ده د غټو او زورورو ژبو سخت فشار دی. کومې ژبې چې دا فشار نسی زغملی هغه به له منځه ځي. دا ویره ده چې په روانه پیړۍ کې به 90% د ژبې له منځه څخه ولاړې سي. اوس په نړۍ کې تر 6800 زیاتې ژبې ویل کېږي او لیکل کېږي، خو 300 ژبې داسې دي چې زیات و کم پکښې چې د هغو د ویونکو شمیر تر 50 زیات نه دی. د دې ورځې د لمانځلو مقصد دا دی چې دا شعور خور کړی سي چې دغه ژبې چې هغه له معدومیت سره مخامخ دي هغو ته دا حق ورکړل سي چې له مرګه وژغورلی سي. دغو ژبو ته په خپلو علاقو کې د ساه اخیستلو حق ورکړی سي. د نن په عالمي تناظر کې د ژبو د عصبیت د ختمولو ضرورت دی. اردو په پاکستان کې یوازې 15 د خلکو ژبه ده. دا د لږو خلکو ژبه پر هغو ټولو قامونو باندې مسلط کول چې هغه خپلې ژبې لري د ډیرو تنازعاتو وجه ده. په پاکستان کې ډیرې مورنۍ ژبې ویل کېږي. اردو د رابطې ژبې تر حده خو سمه ده، خو د دې ژبې د اقتدار دپاره نورې ژبې حلالول ګمراه کن او غلطه فیصله ده. له 1940 څخه بیا تر 1901 پورې 1940 پاکستان جوړ سو او 1901 چې پاکستان مات سو، بنگلادیش جلا سو پورې چې مشرقي بنگال چې اوس موجوده بنگلادیش دی د پاکستان برخه و. د بنگالیانو شناخت د دوی په ژبه و چې دغه شناخت پای د یو بیل ریاست پر قیام باندې منتج سو. له 1950 څخه تر 1952 پورې د بنگال متوسط طبقاتو لسانی تحریک چلاو چې بنگالی دې زموږ قومي ژبه سي، بله ژبه موږ نه منو. هغه وخت چې دا فیصله وسوه چې اردو به د دواړو د مشترکه ملکو چې یو ملک د هغوی ژبه وي.
نه موږ دغه ژبه منو نه زموږ د ښه سباون وجه ګرځېدی سي. نو په 1952 پر 21 فروری د طالب علمانو او کارکنانو پر شهادت باندې دغه تحریک له بریا سره مخامخ شو. نن په ټوله نړۍ کې دا ورځ د ژبې د شهیدانو د یادګار په توګه لمانځل کیږي. دا یوازې یو رسم پوره کول نه دی، بلکې دا شعور خورول دي چې په نړۍ کې چې څومره ژبې ویل کیږي، څومره کلتورونه وجود لري، څومره مذهبونه موجود دي، دا د دغو ټولو منل، د هغو احترام موږ یو پر امن ژوند خواته بیولی سي. دا ورځ په 1999 کې د یونسکو لخوا د نړیوالې ژبې په توګه ومنل شوه. مقصد یې دا و چې د نړۍ ټولو ژبو، لویو او وړو ژبو ته د ترویج او ترقۍ ضمانت به وي. د ژبو او کلتورونو ذخیرې به خوندي کیږي، د هغو د ژغورنې او پرمختګ دپاره به وسایل برابریږي، هغه به ذریعه تعلیم جوړیږي. دا وخت په نړۍ کې تقریبا په 100 کې 40 تنه داسې دي چې هغه له خپل مورنۍ ژبه کې له تعلیم څخه حاصلولو څخه محروم دي. دغه ژبې به خپل سرکاري ورځپاڼې لري، مجلې به لري، ټلویزیون چینلونه به لري، ریډیایي خپرونې به لري. دلته په پښتو کې زه به په خصوصي توګه د پښتو خبره وکړم چې چینلونه هم شته چې د هغه 24 غنټې پروګرامونه دوی په پښتو کې کوي، ریډیایي خپرونې هم شته، لیکن هغه د دغه دپاره وقف کړي دي چې په یوه طریقه باندې دوی دا ژبه خرابه کړي، دا ګډه وډه کړي، په دې کې د نورو ژبو لفظونه او د دوی کلچر خراب کړي، د نورو خلکو کلچر د پښتو په نامه باندې ښکاره کړي، چې زموږ د راروانو نسلو دپاره دا ډېره اسانه شي چې دوی خپله ژبه هم پرېږدي او خپل کلچر هم پرېږدي، هغه چې کم سوچوالی دی هغه له منځ یوسي. نو په دغه باندې باید موږ خوشحاله نه سو چې پښتو کې پوره داسې چینلونه شته چې هغه 40 غنټې خپرونې په پښتو کې کوي، یا ریډیایي خپرونې دي چې هغه په پښتو کې کېږي. دغه زموږ د کوټې په سټیشن کې چې اف ام په نامه باندې کم چینلونه چلیږي، موږ د هغه پروډیوسر لورلو هغه له ویل چې یاره دا په دغه کې دا کم څوک دا پروګرام کوي، د ارجیج ته یې چې دي دا څنګه پښتو وایي، دا خو پښتو چبه جبه زبې دا سره ګډ وایي، څوک به پوهېږي چې دا کومه ژبه وایي. هغه راته ویل دا خو موږ هغوی دا هدایات ورکوو چې ته په دې کې د انګریزي ټکي وایاست چې دا پښتنو انګریزي زده سي. هلکه خو دا سنټران دي که چا انګریزي زده کوله یا په یونیورسټۍ کې ډپارټمنټونه دي، په کالجونو کې دي، که هغو زده کولو نو خور به سي هلته به خپل انګریزي دا زموږ ژبه ولې پراخه خرابوي. یعنې دا به قاعده ذهني طور دا خلک تیار کړي دي، دا زموږ ژبه او دا کلتور چې دی دا په دې باندې را خرابوي. موږ د دغه بالکل غندنه کوو د دغو پروګرامو. او بل دا چې دغه ریډیایي خپرونې دي، ادیبان او شاعرانو به لکه دغه نور لوبې چې دي، فوټبال دی، کرکټ دی، یا د دوی چې کوم کلاړیان دي هغه د مختلفو بینکو د لوی ادارو سټیل میل او د دې ملازمان دي په لکونو روپۍ تنخواه ورکوي او دوی په میدانو کې لوبې کوي. دغه ژبې چې څوک لیکي، شعر چې پکې لیکي، لنډې کیسې چې پکې لیکي، د اخبارو دپاره کالمونه لیکي، مجلې په خپل جیب په پیسو باندې چاپ کوي. په کار دا دی چې دغه د یونسکو چې کومه نقطه نظر دی چې د ژبو د پروموشن دپاره په دغه ورځ باندې داسې خپرونې به کېږي چې هغه شعور خور کړي. نو یو دغه دی چې دغه ژبه څوک لیکي هغو له په کار دا دی چې دغسې تنخواوې ورولګول سي، د سرکار لخوا وظیفه ورکړل سي چې دوی د خپل کار له ورخلاصي، ذهني طور ورفارغ دی نه چې دوی له سهاره تر ماښامه په خپله ډوډۍ اران، یو ماښام موږ دا توقع ځین کوو چې دوی د ژبې د کلچر یا د جغرافیا دپاره دوی کار وکړي. په تعلیم کې به راځي او په دفتر کې د دفتر ژبه به وي، د عدالت ژبه به وي، دغه ټولې له دې سره تړلې خبرې دي. یعنې دغه شعور چې دی دا خورول دي. پښتو اکیډمۍ هر کال دا ورځ لمانځي او یو څوک داسې د وینا دپاره راغواړي چې هغه موږ په دې باندې هم پوه کړي چې بنیادي طور دا ژبه د څه شي، دا په دا ټولنه کې څنګه کار کوي، دا لفظونه څنګه پیدا کېږي، له دې سره دا معناوې څنګه تړل کېږي، او دا ستا د ژبې لفظ که له مابینه ځي نو خو معنا هم ورسره ځي. د بلې ژبې لفظ چې د معنا سره راځي په هغه کې یو سیاست موجود وي کنه. یعنی دا په دغه باندې سر خلاصول دا باقاعده یو ساینسي سبجیکټ دی، په دغه باندې سر خلاصول چې د ژبې تعریف هم دی درته کوي، د قوم تعریف هم دی درته کوي، د هر شي تعریفونه دی درته کوي او موږ ته په سلیبس کې وایي
په اعتصاب کې دغه کې راته وایي په کورسونو کې راته وایي او موږ هم بیا پر هغه باندې یقین کوو چې واقعي د قومي ژبې معنا دا ده او د کلچر معنا دا ده. هغه موږ د خپل اصل کلچر ژبې او له دې څخه د محرومه کولو دپاره نو په دې باندې سر خلاصول چې دغه ژبه قومي ژبه څه معنا لري او مورنۍ ژبه څه معنا لري. قومي ژبه د اقلیت ژبه وي که د اکثریت ژبه وي او که چیرې د یو قوم ژبه افتخار د حاصل دی شفیع هغه چې د پر عربي پر فارسي پر انګریزي پر دې ژبو باندې داسې دسترس حاصل دی چې له فلسفې سره متعلق چې کوم موضوعات دي که هغه د مابعد طبیعت دي که د منطق دي که دا نور هغه یې په دا اورجینل ټیکسټ کې ویلي دي په ترجمو کې ده نه دي ویلي او پر دغه شیانو باندې ډېر غور کړی دي پر دا باندې د مناظرې کړي دي او دی چې دی هغه سرکلونه هم لري په مختلفو ځایو کې دی د ځوانان سټوډنټ زده کوونکي دا راځي د تکشینی دی پر دغه موضوعاتو باندې لیکچر ورکوي نو د ده ډېر ګرفت دی پر دې موضوعاتو باندې نو انشاءالله دی به زه به څه ده چې دا پر بینر باندې لیکلی دي پر دې باندې نن د ده